السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر لاس میډیسن ان پښتو ویت پیاز یوټیوب چینل ته ګران دوستانو کو تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خولي وډوګانو موږ تاسو مخې ته راوړو. نن بیا موږ هم خبره کوو د ګوناډیل اف ګولو باره کې. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ګوناډیل اف ګولې چې ده د ټریبولس ټیسټس فارموله ده، یعنی د مردانه طاقت لپاره دي او نو د دې هغه تفصیل موږ درکو. دله همداسې تاسو کولی شئ چې د ګوناډیل اف سره لکه سربیکزیډ ګولۍ یا ګوناډیل اف سره ایویان ګولۍ له ګوناډیل اف سره نور کم قسم طاقت ګولۍ استعمالیږي. نو هغې دپاره هم هغې باندې هم موږ ویډیوګانې جوړې کړي، تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې وګورئ. خو اوس چې موږ خبره کوو صرف د ګوناډیل اف ګولو باره کې کوو چې د دې څه فواید دي. نو ګوناډیل اف ګولۍ چې دي دا هم د مردانه طاقت لپاره یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي، او کوم هغه کسان چې د هغو مردانه طاقت ډېر زیات کمزورې وي او دا خپل خواهش نشي پوره کولی، نو دې دپاره دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي. بل ګوناډیل اف ګولۍ چې دي دا یو ملټي نیشنل کمپنی ګیټس جوړې کړي دي، په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کیږي. بل د ګوناډیل اف ګولو باره ښه فایده چې دا لږه کم کس چې هغه سپرم اکټیو والی یا کم جراثیم چې دي د هغې کې اکټیو کم وي، نو د هغې ښه کې هم دا ډېر بهترین رول لوبوي او دې دپاره هم دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي. کوم کسان چې مردانه طاقت کم وي هغه هم ورسره ښه کېږي، او کوم کسانو چې هغه سپرم کې هغه جراثیم چې کوم دي د هغه کې هغه اکټیو والی کم وي او هغې سره د هغه اولاد نه کېږي، نو د هغې دپاره هم دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي او دې سره د دغې ستونزې حل هم ممکن دی. خو یو اکثر عام غلطیانې چې خلک اکثر چې د مردانه طاقت د وی ټیم صحیح نه پیژني، نو دا بې ټیمه واچي نو بیا هغسې فایده ورته نه کوي. نو موږ درته د دې ښه د استعمال طریقه هم ښیو، نو تاسو انشاءالله په دې طریقې سره استعمال کوئ نو هم به مو مردانه طاقت ښه شي، هم به مو د سپرم اکټیو والی ښه شي، او هم به مو خپل خواهش او د غم په صحیح طریقې سره پوره کیږي. نو ګوناډیل اف یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي، یو ملټي نیشنل کمپنی ګیټس جوړې کړي دي، په هر میډیکل سټور کې تاسو په اسانۍ سره هم پیدا کولی شئ. که پرایس ته هم راشو لکه ګوناډیل اف ګولۍ کې دی کې په یو ډبي کې 4 پلتې وي، یعنی په یو پلته کې بیا 10 کپسول وي، نو دا دی کې په یو ډبي کې 40 ګولۍ تاسو ته میلاویږي. او پرایس چې دی لکه یو ډبي اوس 2160 روپۍ دی، نو یو څه نورو دوایانو په نسبت د دې پرایس هم مناسب دی. بل په هر میډیکل سټور کې تاسو په اسانۍ سره هم پیدا کولی شئ، او بل یو ملټي نیشنل کمپنی ګیټس جوړې کړي دي. نو ګوناډیل اف د مردانه طاقت لپاره ډېرې ښې ګولۍ دي. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې د شپې چې کله تاسو خپل خواهش پوره کوئ د هغې نه 1 غنټه نیمه مخکې په مړه باندې استعمال شي، نو دې سره دغه ښه ټیم هم دی، او د دې په استعمال سره د مردانه طاقت کمزوري هم بالکل ختمېدی شي، او دې سره به ستاسو هغه جراثیم کوم د سپرم اکټیو والی چې دی هغه به مو هم زیات شي، او ورسره به مو مردانه طاقت هم کم شي. همداسې لکه موږ په دې خپل یوټیوب چینل کې د ګوناډیل اف او ایویان ګولو باندې هم ویډیو جوړه کړې چې د کمبین استعمال طریقه څنګه ده، همداسې ګوناډیل اف او سربیکزیډ باندې مو هم ویډیو جوړه کړې ده، او همداسې په ګوناډیل اف او ورسره سربیکزیډ او ایویان چې دا درې واړه په یو ورځ استعمال شي د دې څه فواید دي، له څه نقصانات دي، نو هغه هم موږ ذکر کړې ده، او هغه هم تاسو کولی شئ چې زموږ په همدې یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت پیاز کې وګورئ او له هغې څخه هم پیدا واخلئ. نو دا په ټوله کې ګوناډیل اف ته مردانه طاقت لپاره ډېرې بهترینې ګولۍ دي، او دوی په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. نو دا موږ تاسو ته ریکمنډ کوو که څوک د مردانه طاقت کمزوري ولري نو کولی شي د دې استعمال وکړه. د استعمال طریقه یې ما تاسو ته وویله چې په شپې یو ګولۍ استعمال شي کم از کم تر 2 میاشتو پورې، نو انشاءالله ستاسو به ورسره دغه مشکل حل شي. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کوو که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت پیاز نوي لایک کړی او سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دا ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. زه به موږ پوره هڅه او کوشش وي چې همدې غوندې فایدهناکې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو او تاسو ترې فایده واخلئ. نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. ما هم ځان سره په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ او د خپلې روغتیا
پورا خیال وساتئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان ښې چارې درته غواړم.